Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ghani Khan. Ghani Khan پښتو اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن به تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل یوټیوب چینل نه ویډیو څنګه ډیلیټ کوئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه لومړنی به چې دی خپل براوزر اوپن کړو. چې براوزر اوپن کړئ نه بس په یوټیوب اوپن کړو. چې یوټیوب اوپن کړو اینا پس چې دی دلته کې چې دی د خپل د چینل په پروفایل باندې به کلیک کړو. چې په کلیک کړو یور چینل ته به لاړ شو. چې دلته کې لاړ شو دلته کې به زمونږ چې دی خپل چینل چې دی اوپن شي اینا پس چې دی مینج ویډیوز باندې به کلیک کړو. چې مینج ویډیوز باندې کلیک کړو اینا پس چې دی دلته کې مونږ سره چې دی چینل ویډیوز چې دي هغه ما سره دلته کې راشي. چې چینل ویډیوز راشي ای کې چې زه کومه ویډیو ډیلیټ کوم دلته کې ای سره ما سره سایډ ته به یو بوکس نشان راکړی وي پای به زه کلیک کوم هلته به زه ټیک نشان ورکړم نو هلته پس دلته کې چې ما ته مور ایکشنز په دې به زه اب ما سره راشي سره به نشان دی زه به پای کلیک کوم. چې پای زه کلیک کوم دلته کې ما ته لیکلي وي ډیلیټ فار ایور. چې پای زه کلیک کوم and pas like I understand that deleting is permanent. I cannot be undone. No, that undone is but it was like a tick nishan welcome or delete forever one click come. Then like it use mass today that loading key deleting video. Like it use mass that video today delete key. دلته کې چې دا ما سره چې دی ویډیو چې دی هغه ډیلیټ شوه لکه دی ما ته وایي چې one video has been successfully deleted. ملګرو دا یو وړه شانتې ویډیو ما وایي تاسو سره شیر کړم که خوښي مې لایک کړئ شیر کړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو په باره کې مو سره وي ما له په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. Thanks for watching.